السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې دوستانو روغ او جوړ بوي. په نننۍ ویډیو کې دوستانو زه تاسو ته ښایم چې جمیل اکاونټ څنګه جوړیږي او کومه طریقه لري او څنګه جوړولای شو. زه به تاسو ته په نننۍ ویډیو کې وښیم چې جمیل اکاونټ څنګه جوړیږي. لومړی به موږ لاړ شو ګوګل کروم ته. زما ګوګل کروم دلته دی، تاسو به پیدا کړئ او ګوګل کروم به خلاص کړئ. کله مو چې ګوګل کروم خلاص کړو دوستانو، بیا به دلته ولیکئ کریټ جمیل اکاونټ. خو دغه ده لاندې شته کریټ جمیل اکاونټ به ولیکئ. نو تاسو به سرچ کړئ. د لومړنۍ لیکل ګورئ دوستانو، که دوام ووایم دا ده او مونږ لومړنی وایو. دوستانو دلته تاسو ګورئ چې د کریټ ان اکاونټ د سور لیکل ګورئ، دغه به کلیک کړئ. دا مو چې کله کلیک کړو ګوره ما نورم جوړ کړي، خو دلته به اډ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. دلته بیا په نیو باندې کلیک وکړئ. دلته تاسو نه نوم غواړي، دلته به تاسو لومړی خپل نوم ورکړئ چې لومړی کوم فرست نیم درنه غواړي هغه به ورته ټایپ کړئ. کوم چې تاسو لومړنی نوم یې هغه به ورته ټایپ کړئ. زما چې کوم لومړنی نوم دی هغه ورته ټایپ کوم، احمد. او لاندې لاست نیم کې یا تخلص کې ورته لیکم. او دوستانو تاسو چې هر څه نوم یې هغه به ورته ټایپ کړئ. او زه خپل ورته لیکم احمد خان. نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو ته راشي په کوم نوم چې تاسو غواړئ چې دا جمیل اکاونټ جوړ کړئ هغه به ورکړئ. ښه دوستانو یوه یادونه کومه چې باید تاسو دغه لیکلو ترمنځ فاصله ورنه کړئ چې بیا یې جمیل اکاونټ نه قبلوي او دا جې نقطې ته مو ډېر سوچ او فکر وي. او نیکسټ باندې بیا به کلیک وکړو. دلته مو چې نیکسټ باندې کلیک وکړو دلته تاسو ته وایي چې آیا دا تاسو نه همدغه لیکل خوښ دي او که تغییر ورکوئ. خو تغییر نه ورکوو بیا په ټرای اگین باندې کلیک کوو. ښه دوستانو تاسو ګورئ چې کله ټرای اگین باندې کلیک وکړو نو دلته پاسورډ راغلو. نو پاسورډ تاسو د خپل خوښې پاسورډ به لومړنۍ پاس خانه کې به پاسورډ ورکړئ او لاندې کته ما خپل پاسورډ ورکړو. او نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. او دلته بیا د سیټ اپ ریکوري آپشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو په دې باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو به بلې صفحې ته وایي دغه د تاسو جمیل اکاونټ جوړ شو. آی اکسپټ باندې به کلیک وکړئ. او دغه کوم لیکل چې په اسانۍ دي دا به ټایپ کړئ. مثال دی POCAPPR دا به ټایپ کړئ. نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. تاسو اکاونټ به بشپړ شي. هغه دوستانو مونږ اکاونټ جوړ شو. خدای دې وکړي چې تاسو د خوښې وړ ګرځېدلی دوستانو. که مو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو تاسو یې لایک او سبسکرایب کړئ. د خدای په امان. تاسو ته د راتلونکي